علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم د مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د شپږم درس دوهمې برخې ته ځو. د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. لومړی به د درس لغاتونه راوباسو تر څو بیا تاسو ته په درس کې کوم مشکل نه وي. اول لغات نن په درس کې هز معنا د ده. دوهم لغات هیر معنا د دی. دریم لغات نن په درس کې پادر معنا پلار. څلورم لغات دی مادر معنا مور. پنځم لغات دی سن معنا زوی. شپږم لغات دی برادر معنا ورور. اووم لغات دی سیسټر معنا خور. اتم لغات دی ډاټر معنا لور. ایټم 6 شپږمه برخه has د ده هیر د دی. look at page 17 point in C. وګورئ 19 نمبر صفحې ته اشاره وکړئ او ووایاست. نو تاسو به دې دپاره راسئ دلته په 19 نمبر صفحه کې لیکلي دي ایټم 6 has د ده هیر د دی. Mr. Shah father. Mr. Shah Mrs. Shah. دا ښاغلی شاه دی دا اغلې شاه ده. دی پلار دی دا مور ده. دی زوی دی او ورور دی. دا چې ده لور ده او خور ده. د ده نوم عمر دی او د دې نوم عظما دی. لغاتونه مو ویلي وو. نو راځو دلته اول به تاسو دا 19 نمبر صفحه ښه زده کړئ تر څو بیا تاسو ته کم مشکل نه وي. رابسئ دلته 14 نمبر صفحې ته ایټم 6 شپږمه برخه has د ده هیر د دی. look at page 17 point in C. وګورئ 19 نمبر صفحې ته اشاره وکړئ او ووایاست. this is Mr. Shah. دغه ښاغلی شاه دی. this is his son. دا د ده زوی دی. this is his daughter. دا د ده لور ده. this is Mrs. Shah. دا اغلې شاه ده یعنې د ښاغلي شاه میرمن ده. this is her son. دا د دې زوی دی. this is her daughter. دا د دې لور ده. this is عمر. دغه عمر دی. this is his father. دا د ده پلار دی. this is his mother. دا د ده مور ده. this is his sister. دا د ده خور ده. this is عظما. دغه عظما ده. this is her father. دا د دې پلار دی. this is her mother. دا د دې مور ده. this is her brother. دا د دې ورور دی. نو په درس کې فقط دا یو څو لغاتونه دي. دا لغاتونه در سره ښه یاد کړئ تر څو بیا تاسو ته په درس کې کم مشکل نه وي. ریډ وایس الاوډ په لوړ اواز سره هغه لغاتونه چې ای او ای ولري تر مابینځ یې یو حرفي فاصل هم وي. نیم نوم، فیس مخ، کیک پیج صفحه، پلیټ غاب. د نن درس تر همدې ځایه پورې وو. که مو چیرې زموږ ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګولي علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول ته تاسو پورې در ورسیږي. ښې چارې تر بیا د خدای په امان.